السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې مو په تن کې وي، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. خو د نوي لوست د پیل څخه مخکې ستاسې کورنۍ دنده باید وکتل شي. کورنۍ دنده مو راوړې، حتما مو راوړې، ځکه چې کورنۍ دنده ستاسو په نمرو کې حسابیږي. همدارنګه د کورنۍ غړي په درس کې شریک کیږي او په درسو کې ستاسې مسؤلیت ډیریږي. یعنی په کور کې هم تاسې درس تکمیلوئ او په صنف کې یا د تلویزیون له طریقه تاسې درسونه ګورئ، په کور کې بیا هغه تکمیلیږي. همدارنګه غواړم چې په تیر درس باندې هم رڼا واچوو، ځکه چې تیر درس د نوي درس سره تړاو لري، ارتباط لري. نو زموږ او ستاسو تیر درس د چی په هکله و ګرانو؟ د زیږېدنې په هکله و. موږ او تاسو وویلې چې کله حامله ښځه د هغې ماشوم 40 هفتو ته ورسیږي نو زیږېدنې ته آماده کیږي او د آمادګۍ لومړی پړاو د رحم انقباضات دي. په رحم کې ځینې انقباضات رامنځته کیږي چې دا انقباضات د ماشوم د راوړلو د درد په نامه یادیږي، چې دا ماشوم د رحم خولې ته نږدې کوي، یا دا دی چې خبر ورکوي موږ او تاسو ته چې باید کلینیک ته یا شفاخانې ته باید مراجعه وکړو. او همدارنګه د زیږېدنې څخه مخکې موږ او تاسو باید څو ځلې تلویزیوني معاینات باید ترسره کړو او د اکس د وړانګو نه یا د اکسرې نه جدا خودداري وکړو، ځکه چې دا ماشوم ته ضرر پېښوي. دا و زموږ او ستاسو تیر لوست. نن د یو بل مهم موضوع په هکله تاسو سره بحث کوو چې د بیولوژي د مضمون د 9م ټولګي د اووم فصل یا څپرکي څخه د 95 صفحې د کتاب او د 40م لوست د شنوالي یا اقامت په هکله باندې غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. مخکې د لوست د پیل څخه باید د دې لوست په موخو باندې پوه شو. موږ او تاسو باید د دې درس تر پایه شنوالي وپیژنو او همدارنګه د شنوالي د عواملو څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې زموږ اکثره کورني جنجالونه د همدې نه رازیږي. همدارنګه د شنوالي په له منځه وړلو کې هڅې وکړو، یعنې مخکې له دې نه چې خدای ناخواسته شنوالي رامنځته شي او هغه عوامل چې سبب کیږي شنوالي رامنځته شي هغه باید له منځه یوسو. راځو خپل اصلي لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوالي یا اقامت بل نومې دی او لاتیني نوم یې انفرټیلیټي یا شنوالي. ګرانو زده کوونکو، دا هم په نارینه‌و کې رامنځته کیږي او هم په ښځینه‌و کې. زموږ او ستاسو په ګران هیواد کې اکثره ملامتي د شنوالي په ښځو باندې اچول کیږي چې ګویا ښځه شنډه شوې، حال دا چې نارینه هم شنډېږي. نو که خدای ناخواسته دا یو ناروغي ده چې کله رامنځته شي د واده په اولو کلونو کې، که چیرې ستاسې چې کله واده له خیره وکړه، ځکه تاسې زموږ د آینده نسل پلرونه هستئ. تاسې باید چې کله خدای ناخواسته دغه شنوالي سره مخ شوئ بعد د واده نه، نو ښځه او نارینه دواړه باید معاینات وکړي، دا نه چې د دې ملامتي په ښځو باندې واچول شي. نو شنوالي هم په نارینه کې صورت نیسي او هم په ښځینه کې. په نارینه کې د شنوالي لاملونه څه دي ګرانو؟ کله د دوی سپرمونه ضعیف وي،
د سپرمونو ضعیفوالی سبب کیږي چې سپرم ځان هګۍ ته ونه رسوي. نو په نتیجه کې ماشوم نه کیږي، ځکه القا او زایګوټ صورت نه نیسي. نو نه امیدواري رامنځته کیږي او بالاخره نتیجه به یې شنوالی وي. دویم مشکل چې په نارینه‌و کې رامنځته کیږي د سپرمونو کموالی دی. ګرانو زده کوونکو، ساینس وایي که چیرې په 1 ملي متر اوبه کې یعنې مني کې د 20 میلیونو څخه کم سپرمونه و، 20 میلیونو څخه کم و، نو شنوالی رامنځته کیږي. که 20 میلیونو سپرمونو څخه په 1 میلی لیتر اوبه کې یعنې د منۍ په 1 میلی لیتر کې چې د 20 میلیونو نه د سپرمونو تعداد کم و، نو دا سړی یا دا نارینه جنس شن دی. همدارنګه په ښځینه‌و کې شنوالی په کوم صورت کې رامنځته کیږي؟ کله مشکل په نفیرو کې وي، یعنې هګۍ د نفیرو نه نه تیریږي. همدارنګه تخمدانو کې مشکل وي، کله کله په تخمدانو کې مثلا هګۍ نه تولیدېږي، او که تولید هم شي نو د نفیرې په پاسیني برخه کې هګۍ نه راځي. ځکه موږ تاسو په تېرو لوستو کې لوستی و چې په هره میاشت کې چې یوه هګۍ پخېږي یا د یوه نه زیات یا دوه کله کله باید نفیرو ته لاړ شي او په نفیرو کې انتظار وباسي د سپرمونو. خو چې کله په نفیرې کې هګۍ نه وي نو طبیعي ده چې شنوالی رامنځته کیږي، ځکه نه القا صورت نیسي نه زایګوټ صورت نیسي. نو په نتیجه کې ښځه د ماشوم څښتن کیږي نه، بل هګۍ نه تولیدوي. دا بل مشکل دی په زنانو کې. او دریم مشکل دی چې په دواړو کې یا په زنانه کې یا په نارینه کې مختلف ناروغۍ وي. مثلا یو له هغو ناروغیو څخه د سوزاک ناروغي ده. که دا په هر یو کې وي د سوزاک ناروغي ګرانو، اقامت یا شنوالی رامنځته کیږي. نو په درې واړو صورتونو کې که چیرې په نارینه کې مشکل وي یا په ښځینه کې مشکل وي یا نورې ناروغۍ وي چې لامل د دې کیږي چې شنوالی رامنځته وي، په دواړو صورتونو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي. ډېرو ځایو کې موږ لیدلی چې همدا زنانه د لاس ته نیسي او ډاکټر په ډاکټر یې ګرځوي چې ښځه مشکل لري او خپله ځان نه معاینه کوي نارینه، یا حتی د دې نه بدتر چې مخکې له دې نه چې خپل معاینات وکړي بله ښځه کوي چې خلکو ته وښیي چې ما کې مشکل نشته، ښځه کې مشکل شته. دواړه باید ځان معاینه کړي تر څو مشکل پیدا شي چې په چا کې دی. وروسته د مشکل د پیدا کولو نه یا د تشخیص د مرض نه چې ډاکټران یې کولی شي، وروسته بیا تداوي اسانه ده. مخکې د بل اقدام نه ملامتي باید په ښځه باندې وانه چول شي، ځکه چې په نارینه کې هم شنډتوب پیدا کیږي، مشکل پیدا کیږي. باید نارینه او ښځینه دواړه معاینه شي. وروسته د معایناتو نه د شنوالي عامل چې کله تشخیص شو، تداوي دې وکړي او انشاءالله د اولاد خاوند نشي. نو موږ او تاسو د نن ورځې لوست مهم مسله څه وه؟ شنوالی و. شنوالی مو پیژنده چې هم په ښځینه‌و کې دی هم په نارینه‌و کې. مثلا په نارینه‌و کې څه مشکل پیدا کیږي؟ سپرمونه یې کله ضعیف وي، هګۍ ته نه رسیږي. کله د سپرمونو تعداد کم وي، یعنې په 1 میلی لیتر کې د 20 میلیونو څخه کم وي.
بیا هم د تداوي وړ دی. او همدارنګه په ښځینه‌و کې کله هګۍ نه تولیدېږي، کله مختلفې ناروغۍ وي، او که تولید هم شي کله په نفیرو کې مشکل وي. نو په هر حالت کې کله کله ناروغي وي ښځینه او نارینه کې، لکه د سوزاک ناروغي. نو په دې حالتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي تر څو ناروغي تشخیص او تداوي شي او د شنوالي مخه ونیول شي. نو یعنې ملامتي تنها باید په ښځو باندې ونه چول شي، ځکه شنوالي هم په نارینه‌و کې صورت نیسي او هم په ښځینه‌و کې. نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. اوس مو خپلې کتابچې پرانیزئ چې تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسې هم د شنوالي لاملونه په نارینه او ښځینه کې لیست کړئ. ستاسې په نظر هم چې کوم مشکلات وي او تاسې عملاً لیدلی وي په خپلو کورنیو کې چې د بعضو ماشومان نه کېږي، او کوم چې په کتاب کې م لوستی، دغه لاملونه تاسې لیست کړئ چې د شنوالي دغه مهم لاملونه دي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.